ټي ټي پی یې پرې تاوان کړ، اوس د داعش وار شو. پاکستان وایي له افغانستان څخه داعش د دوی خاورې ته دننه شوي وو او دوی ووژل. دا چې حقیقت څه دی نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کابل کې د پاکستاني حکومت او ټي ټي پی د مذاکراتو سره پاکستان نړۍ ته دا وښوده چې ګڼې ترهګرې ډلې او په ځانګړې توګه پاکستاني طالبان افغانستان کې شتون لري. خو ښکاري چې په هغه یې زړونه ارامه نه شول او اوس د نړۍ څخه د داعش پر ضد د تشې جګړې په نوم سلګونه میلیونه ډالره ترلاسه کول غواړي. تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي د داعش خراسان 4 وسلوال یې وژلي. په پاکستان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په یوې لرې پرتې سیمې کې چې افغانستان سره نږدې پرته ده د اسلامي دولت یا داعش خراسان څانګې 4 غړي په ډزو کې وژلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې شنبه ډسمبر په 10 نیټه چې د لیندۍ له 13 نیټې سره برابره ده ویلي چې د داعش دا وسلوال د افغانستان څخه شمالي وزیرستان ته تللي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کسان څه وخت هلته اوښتي او دا یې هم نه دي ویلي چې دا کسان د کوم هیواد اتباع وو. د ادارې په اعلامیې کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې په سیمه کې تصفیوي عملیات کول چې وروسته ډزې وشوې او دا 4 کسان پکې ووژل شول. په اعلامیې کې د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلې په هکله هم معلومات نه دي ورکړل شوي. عام افغانان بیا وایي چې داعش هم د پاکستان پروژه ده چې د دې څخه د افغانستان نامنه کول او د نړۍ څخه د ډالرو اخیستل غواړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.